الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. د نیکو اعمالو د برکاتو سلسله میں شروع کړې وه، نو تېره جمعه مې پکې درته د یو ډېر لوی نیک عمل چې هغې ته علم حاصلول وی، د دین علم د هغې برکت بیان کړی. او نن هم په دغه سلسله کې درته وایم چې په نیکو اعمالو کې بهترین نیک عمل دا د شریعت او د دین علم زده کول دی. نو د هغې د برکاتو متعلق درته بیان کوم. د مارونو علم د قرآن او د احادیثو د دین دا زده کول دا په مسلمان فرض دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی: طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمت. د سکول په دې کتابونو کې به هم تاسو دا ویلي چې علم زده کول په مسلمان سړی او ښځه فرض دی. او بیا د فرضو دوه مرتبې وي، یو ته فرض عین وی، بل ته فرض کفایي وی. نو د علم بعضې حصې په مسلمان سړی او په مسلمان ښځه فرض عین دي، لکه مونځ چې څنګه فرض عین دی یا روژه فرض عین ده. او که د علم دغه حصه څوک حاصله نه کړي نو ډېر لوی ګناه کې به مبتلا شي او ګناهګار به شي. او د علم ډېرې حصې داسې دي چې هغه فرض عین نه دي خو فرض کفایي دي. په کور کې یو کس پکار دی چې هغه علم وکړي، عام دا علم چې کوم عالمان او ملیان یې کوي. که په کور کې نی نو په خاندان کې پکار دی چې یو عالم جوړ شي، او که په خاندان کې نی نو په کلي کې په محله کې پکار دی، که نی په کلي کې پکار دی. او که داسې کلي و چې په هغې کې یو عالم هم د دین نو دا ټول خلک مجرمان دي او دا ټول خلک ګناهګار دي. د دین د علم به یو کس خامخا موجودي چې خلکو ته قرآن وښیي، خلکو ته د حضور پاک سنت وښیي، خلکو ته د شریعت لاره وښیي. که داسې نی خلک به څه کوي؟ یوازې دنیا خو نه ده چې موږ دنیا پسې په منډو ترړو سر یو. نو که داسې محله و او داسې کلي و داسې علاقه وه چې د دین عالم پکې نه، د ښځو نرو د ټولو غاړه بنده شوه. خدای به ترې قیامت په ورځ تپوس کوي. رونو د علم ډېر لوی برکات دي. قسم دی که د علم د برکاتو نه د عام خلک خبر شو څوک به خپل بچې بغیر د علم نه پرېږدي. حضرت یوسف علیه السلام چې کله رونو د پلار نه جدا کو پی کې وغورځول، د کوی نه الله د یو قافلې په ذریعه اویستو مصر ته لاړ، او مصر کې خرڅ شو، غلامې ته جوړ قافلې والا ظلم وکړ. هغې وی چې دا زمونږ مرۍ دی، زمونږ غلام دی،
او هغه په منډه کې خرڅ کړ او ښځې واغېسته په ډېرو لږو پیسو او بیا ښځې منډی ته بوت او خرڅ یې کو په ډېر لوی قیمت باندې خرڅ شو ښځې له خدای یو فایده ورکوله او د مصر یو ډېر لوی وزیرو هغه واغېست ښځه پې عاشقه شوه زلیخا ځکه حضرت یوسف علیه السلام ډېر ښکلی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ما چې یوسف علیه السلام ولیده نو ډېر خشته او ډېر ښکلی و بې د ټولې دنیا حسن غټ نیم خدای یوسف علیه السلام له ورکړلی چې نبی علیه السلام یې د حسن صفت کوي چې ما ډېر ښکلی ولیده او ډېر خشته نو بس دا یقینا ښکلی دی یقینا خشته دی نو د حضرت یوسف علیه السلام په دې حسن کې نه دغه وزیر صاحب ښځه زلیخه گرفتاره شو پې عاشقه شو او بیا داسې حالت ته ورسېدله چې یوسف علیه السلام پسې دروازې بندې کړې او ځان یې ورته ډول سینګار وکړ او د دې خرابې ګناه مطالبه یې وکړه الله د یوسف علیه السلام مدد وکړ ګناه نه خدای وساته ګناه نه چې بنده ځان ساتي نو الله مدد کوي دا بعضې خلک وایي یاره زه په ګناه کې ډېر سختګیر یم او مبتلا یم او ترې نشم خلاصېدی ما دا ټولې غلطې خبرې دي دا به ته خپل نفسیاتي علاج کوې لکه څنګه چې سړی د ډوډۍ د ګټلو دپاره لګیا دی محنت او کوشش کوي څومره محنت کوي د کور د جوړولو دپاره دی لګیا دی محنت او کوشش کوي دارنګې د ګناه د بچ کېدو دپاره به محنت او کوشش کوي د انور د بچ کېدو محنت کوي که نه کوي نور نه به ځان په څه بچ کوي ځان له به خیمه جوړی ځان له به کوټه جوړی چې ګرمي په سفر دی چتری به ځان له پیدا کوي څادر به په سر اچوي ونې لاندې به کښېنې او که ته وایې نه دوا راته وکړه چې خدای مې د ګرمۍ او د انور نه بچ کړي او دا احتیاطي تدابیر نه کوي نو دا پکې دواګانو نه کېږي دوا ښه شی دی خو دوا سره به خپل لاس پې خوځئ نو که ته وایې چې دوا راته وکړه چې خدای مې د ګناه نه بچ کړي نو ښه خبره ده دا هم بده نه ده دعا منه نه ده لیکن ته به خپل احتیاطي تدابیر استعمالوې کوشش به کوې چې د ګناه نه ځان بچ کړې د ګناه ماحول کې پروت یې وایې ما ته دوا وکړه ګناه ماحول پرېږده په ګناه کې دننه ډوب پروت دی ګناهګارو خلکو سره ناست دی خراب مجلس کې کښېنې او یې ما ته دوا وکړه چې مې دې ګناه نه خدای خلاص کړي نو داسې خدای اوزګار نه دی تا ته چې تا داسې خلاصوي په تا دا خدای پرس کړي ته به ځان بچ کړې نو الله به مدد کوي الله مدد د نه کېږي خو ته به خپله خواري خو کې که غنم چې ونه کرې نو داسې خو دله خدای نه زرغونوي ته به یې وکرې نو خدای به یې دله زرغونوي نو ګناه سره به ته خپل نفسیاتي مقابله کې نو حضرت یوسف علیه السلام نه چې ښځې د ګناه مطالبه وکړه هغې وی قال معاذ الله ړومبې الله ستا په ذات امان نیسم ګوره ړومبې د خدای نه سوال وکړه انه ربي احسن مثوایا انه لا یفلح الظالمون کوم خدای چې ما له دا ښکلی شکل راکړی دی او په هغه ښکلی شکل ته په ما عاشق یې نو زه د هغه خدای نافرماني ما سره یې ښه وکړل ما له شکل راکړی پیلې راویستم د وزیر دربار ته یې راوستم دومره ښېګڼې ما سره خدای وکړې دا خفه کړم ګوره دا ډېره لویه د کمال خبره د ګناه په وخت کې دا سوچ وکړه چې ما له خدای شکل راکړه ما له خدای مال راکړه ما له خدای روغ صحت راکړه ما له سترګې لاسونه راکړل دا سوچ وکړه نو زه دا خدای خفه کړم دا د خفه کولو ذات دی ولې خفه کړم څوک تا سره ښېګړه کوي ته به خفه کې نو الله ما سره دومره ښېګړې کړې زه خدای خفه کړم ولې خفه کړم ګوره څونه ښکلې خبره یې وکړه قال معاذ الله الله پناه ونیسم ستا په ذات ما به بچکې دروازې ټولې بندې دي څه وکړم که دې ښځې در سره زه ګناه نه کوم هسې م لاس را واچو او زما د دې دا وجود ټچ شي او بل سره او لاس هسې مجنګېد نو بیا هم ګناه ده خدای په دې کوټه کې یوازې پاتې کېدل مو سره الله ګناه ده نو تا نه امان غواړم جرندي چابیانې خو ما سره نشته او بیا وایي انه ربي احسن مثوایا زما رب ما سره ګوره څونه ښېګړې کړې دي ښکلی شکل هر څه نو الله زما زه د دغه خدای مخالفت نشم کولی منډه یې کړې انه لا یفلح الظالمون او که ما دا ګناه وکړه دا ظلم دی
ظالم کوم ځای کامیابیږي چې خدای تا سره ښه کوي او ته د هغه دشمني کې ظلم نه شو، دا خو ظلم دی. ظالم خدای نه کامیابوي، بس غری وار زه خپل وس کوم دروازه جرنده ور منډه کړې. اوس په جرنده دروازې ته چې سړی ور منډه کې نو دې چېرته بار وتی شي، خو دغه رده وس و، دا رده وس کې نه و چې چابیانې ته والي، دا رده وس کې نه و چې جرنده کولو کي. هر انسان به خپل وس کوي. منډه یې کړې دروازې له دې خپل وس و چې منډه یې کړه الله مدد وکړه، دروازه کولو شوه، بلم کولو شوه، بلم کولو شوه، بلم کولو شوه. د محل ګڼې دروازې وې، دې مخکې د زلیخه ورپسې ده. بار چې ووتل میدان ته بس لویه هنګامه جوړه شوه. د ښځې به زلیخې خاوند بار په چمن کې ناست دی، میدان کې ناست دی، د دنیا خلق ماشومان او لوی راغلی دي او وزیران ناست دي ورسره او سیکرټریان او ډایرکټران د زمانې ورسره ناست دي. هجوم دی، د خلکو دستخطۍ کوي، خلکو کارونه کوي او دا دواړه به دقسې وروختل. لاړه د وزیر صاحب حیا برباده شو. اوهو دا ښځه مې پس بد حال کې په غلام او نوکر پسې منډې وی. دا څه شو؟ خود انتهایی چالاکه وه، دومره چالاکه وه ښځه چې فوراً الزام په حضرت یوسف علیه السلام ولګاو چې زه خو رسوا شم، خاوند یوازې نه دنیا ولیدم، ټول څومره د وزیر صاحب سیکرټریټ دی هغه ټول ولیدم، اوس به څه کوم؟ نو فوراً الزام په یوسف علیه السلام ورواچو. قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم. اے منسٹر صاحب، وزیر صاحب، ستا په ښځه چې څوک لاس اوچت کې سبا ورسره کې، یا به سخت عذاب ورکې یا به جیل کې اچې. الزام یوسف علیه السلام حیران شو، یا خدای پاک دا څه په مصیبت کې گرفتار. ښځې لاس هم راواچو، مې ته ځان هم خلاص کو او پر الزام په ما ولګېد. قال هي راودتني عن نفسي. نه بادشاہ صاحب، وزیر صاحب، ما ته دې لاس راچولی. اوس په داسې موقع کې یو خوا غلام د یوسف علیه السلام رښتونی، بل خوا ښځه دروغجنه ده او د بادشاه ده. نو داسې موقع کې خلک د غریب مرسته نه کوي. قانون دا دی د خلکو د چا مرسته کوي؟ بیا د وزیر صاحب د ښځې کوي، د بیبي خلک مرسته کوي. مرسته د بیبي وشوه. خلکو مو وی چې صاحب یوسف ګناهګار دی، دا لاس دې وره ده وره چولی دی، ستا بیبي خو پاک دامنه ده. نو چې وزیر صاحب حیا لاړه نه شي، فوراً الله مدد کوي. ګوره جي خدای چې د سره مل شي، والله که څوک د خپه موړه کوي، الله مدد کوي. الله څه چل کوي؟ یو ماشوم دی د مور سینه خوري، دلته پی خوري، هغه ماشوم د مور سینه پرېښوده او د یوسف علیه السلام او د زلیخې یو فیصله وکړه. او څنګه فیصله کوي؟ وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ماشوم یې د یوسف کمیس وګوره چې مخې نه شلېدلی دی او که شاته، که مخکې لمن شلېدلې وه یا مخکې کمیس، نو دا به یوسف بیا دروغجن دی، ښځه رښتونې ده. دې ورته و هغې ته ځان خلاصو نو کمیس ته دوش دی. که کمیس شانه شلېدلی دی نو ښځه دروغجنه ده، هلک رښتونی دی، سړی رښتونی دی، ده ته منډه واله هغې ته کمیس راښکلی دی. قرآن وایي فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. چې کمیس یې وکت شانه شلېدلی، لمن شانه شلېدلې وه. بس اوس که دا خبره عامو خلقو بل چا کړې وه نو بیا به ورته عزیز مصر ویلو چې دروغ دې وي، غلطه خبره دې وکړه. خو چې ماشوم تېرودونکي له الله قوت ګویایي ورکړه او د هغه د خولې نه خبره وخته، نو دا دروغ نشي کېدی. اوس حق دک شو، کمیس شانه شلېدلی دی، وی دا ټول روانې ستا دی زلیخې. تاسو ښځو ډېر انتهایي مکر دی، تاسو ډېرې ظالمانه یې. ان کیدکن عظیم. ستاسو سکیمونو سازشونو غرونه شلولی دي، ستاسو سکیمونو سازشونو دریابونو کې لارې جوړې کړې دي، دا ټول ستا روانې دي. او بیا څه وایي؟ یوسف اعرض عن هذا. یوسف خبره به دلته بنده کړي چې بار دنه ونه ځي، بس دې باندې کاڼه کېده کاڼه کېده. او ښځې ته څه وایي؟ واستغفري لذنبک انک کنت من الخاطئین. ای ښځې بس توبه وباسه، ښه غلطي تا کې ده، انکی کنت من الغلطی په تا کې ده، خو توبه وباسه.
ته دلته طالبانو ته وایم دا بادشاه چې وزیر دا ډېر بې غیرته و ښځه دې په داسې غلطۍ ولیده او اقرار دې مو وکړه نو دا د توبې خبرې دي ښه مضبوط د کټ د بازو مره کوتک والا اوسه ګوره رو بره وه ته غوټل لرګي ونیسه او خېو شلقه وه لرې که جدا کوه دا ښه ده دا خو شرم دی خو پته ولګېده چې وزیر صاحب په ښځې کمزوری وښه منسټر صاحب کمزوری وښه په ښځه باندې وی بخښنه وغواړه د خدای نه غلطي خو دې نه خو خدای نه بخښنه وغواړه نو څه خبره او یوسف علیه السلام ته یې خبره دفي کا خبره خوره شوه خبره دې حد ته ورسېدله چې ښځو کې پراپیګنډه جوړه شو زلیخا د وزیر صاحب ښځې غلام نه مطالبه کړې ده قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا إنا لراها في او د غلام نه مطالبه کول غلام نه د ګناه مطالبه کول دا خو ډېره بېوقوفه ده دونه زوروره وه په خاوند باندې چې هغه یوسف د هغې د پاسه هم په کور کې دیره دی هغه یوسف بیا هم د ځان نه جدا نه کړ هغه غلام د غریب خو څه نشي ویلی چې ښځو پراپیګنډه یې وکړه ډوډۍ وکړه هغه د خپلو وزیرانو ښځو له او سکرټریانو ښځو له هغې له ډوډۍ وکړه او چې ډوډۍ یې وکړله نو دسترخوان یې ولګاوه او میوې یې کېښودې او چړې یې هم ورته کېښودې او تکیاګانې ښه مزېدار اعلی ځای ورته مزېدار جوړ کړ دې میوې راواغېستې په لاسونو کې او چړې هم راواغېستې فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا وآتت كل واحدة منهن سکینا تکیاګاه مزېدار ځای جوړ کړ او دسترخوان ولګېد او میوې کېښودې چاړه هرې ښځې له چاړه او میوه ورکړه هرې ښځې له چاړه او میوه ورکړله زه وایم طالبانو ته مې دې نه دا معلومیږي چې میوو سره چړې ګڼې کېښودل پکار دي دې نه دا معلومه شوه چې څومره میلمانه دي د هر میلمه په سر باندې یو یو چاړه پکار آتت کل واحدة منهن سکینا هر یو له چاړه ورکړه او مې دې نه دا معلومه شوه چې هر چا له پکار دي چې ځان له په خپله میوه سپینه کړي بعضې سړی په مجلس کې یو چاړه کېږي او میلمانه لسي نو یو ته نیغ نیغ ګوري بل بل ته نیغ نیغ ګوري چاړه به کله اوزګارېږي آداب دا شو چې چړې ګڼې کېده آداب دا شو چې بل چا له میوه مه سپینه وه په خپله دې ځان له سپینه کړي ولې یا یو خوري یا دوه خوري یا نه خوري یا بعضې سړی چې وي نو د هغه لاس ګندوي د بل له ته کرکه ورځي نو دا دې نه کوي بعضې سړی وي بل له غوښه شوکوي بعضې سړی وي بل له میوه سپینوي که یو بوډا دی سپینګیری دی نشي کولی او ته ورسره مدد کوي بېله خبره ده خو چې لاس یې روغ دی نو د دې ایت نه دا معلومېږي چې ځان له هر سړی په خپله میوه سپینه کړي چې په خپل لاس یې وخوري یو خبره مشهوره ده دې ځای کې به یې درته ووایم وی سور المؤمن شفا وی د مسلمان جوټه شفا ده دا حدیث ته نبی علیہ السلام نه دی ښه چې د مسلمان جوټه شفا ده دا حدیث نه دی هسې د مسلمان د جوټې نه کرکه نه ده پکار پکار دی چې مسلمان یو شی جوټه کړي او بل یې وسکي نو کرکه نه ده پکار او کبر هم نه دی پکار خو حدیث د نبی علیہ السلام نه دی د طالبانو ته وایم ولې د نسواري د خولې جوټه هم شفا ده څه نسوار یې چولی دي په خوله کې غونډس کې او هغه یې وتوکل خولېړو کنګال کړه او یا نو په هغې اوبوس کړلې ټول اوبې دله خړې کړې نو دا شفا ده که دا مرض دی دا خو مرض دی دا شفا نه ده یا بعضې سړی مسواک نه مږي خولې نه څښا وینځي ته لرې ورسره ناست یې نو تا باندې بدبویي لکه د ته خوله کې ډیران پروت دی مسواک مږې خامخا نبي علیه السلام به مږه خولې نه څښا بوی دي او هغه څښا بوی باندې اوبوس کړی او تیز کې دا شفا ده که دا مرض دی دا خو مرض دی مصیبت دی داسې به نه کوې یا بعضې سړی وي خوله کې ګوته ومنډي ما خپل یو ځای کې ډوډۍ خوړه یو سړی راغی خوله کې ګوته ومنډله نسوار له ټک ورکالته یې وغورځوله او بیا راغی ما ته یې غوښه وړه وړه کوله مې هغه خوا لاس ظالم اوصفې د نسوارو غونډس کې د خولې نه وغورځو اوس راغی ما له پرې غوښه پرېږدې لاس خو مې زده کړه آداب به زده کوو ښه د شریعت د آدابو لاندې به ژوند تېروو ژوند به د شریعت په چوکاټ کې تېروو د شریعت پیغمبر مبارک او قرآن چې موږ ته څه ویلي دي دې نه دا معلومه شوه چې ګڼ میلمانه ناست دي چړې ګڼې کا
دا معلومه شو آتت کل واحدة منهن سکینا، هر یو له چاړه ورکړه. قرآن ذکر وکړه هر چا خپل چاړه ورکړه، څوک ځان له نیمه مې وخوري، پوره خوري، کم شیخ وختي وخوري، ځان له سپینه بکې. دلته کې یوسف علیه السلام ته وقالت اخرج علیهن بردن نشه، چې یوسف علیه السلام را دن شو، فلما رأینه اکبرنه، چې ورته وکتل وقطعن ایدیهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. چې هغې وکتل نو هغې د میوو په ځای باندې چړې په سر اخکلې په لاسونو یې ځان له کټ کړل، لاس ته وینې روانې شوې. دومره د یوسف علیه السلام د حسن نه متاثره شو. اوهو دا خو انسان نه دی، دا خو چې ته فرشته ده، خو په فرشتو کې د خدای ډېره معزده او مکرمه فرشته ده. داسې حسن. زلیخه وایي ما اوسه پورې لاس نه دي پرې کړی، تاسو خو لاسونه هم پرې کړل، ما خو لاس هم نه دي پرې کړی. څنګه یوسف د عاشقۍ قابل دی چې سړی ښځه پې عاشقه شي او که نه شي. لیکن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دا مصر خزو که زما محبوب لیدلے وی لاسونو پزے بے سرونه پرې کړی. دا صحابه کړی، لاس پزے بے سرونه کټ کړی وی، خو که زما محبوب د مصر خزو لیدلے وی نه دی لیدلې زما محبوب، لاسونه یې کټ کړل. بس عزیز مصر پوه شو چې معامله خو بل شان شوه، خبره خو بل طرف ته لاړه. اوس بس کوم نو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام جیل ته ولېږه، او حضرت یوسف علیہ السلام هم د خدای په دربار کې سوال وکړ چې خدای داسې په مصیبت وړم، مخکې یوه بلا وه زلیخا، اوس د دنیا بلا شیشه کې شوې، ښځو نه به څوک خلاصوي. ښځې خو حبایل و شیاطین د شیطانانو جالونه دي، دې بلاګانو سره څه کوم. اوس خو که په لاره ځم نو هر یوې به په دیوال سر اوچت کړی، ما ته به نیغه نیغه ګوري. موبایل خو نو که نه چې تصویرونه پکې ځان ته راجوړي، دا غم خو نو. که دا غم وی نو چې دا څه فساد به د مصر د ښځو نه جوړېده. اوس به هره یوه راته لار کې ولاړئ، اوس به هره یوه راته په دیوال سر اوچتئ. دا خدای په څه غم کې گرفتار شم. نو څه وایي رب السجن احب الی مما تدعوننی الیه، خدایا د دې د مال جیل غوره دی. والا تصرف عني کیدهن اصب الیهن واکن من الجاهلین، خدایا د دې ښځو د دې مکر نه به مې ته خلاصوې، بل څوک مې دې نشي خلاصولی، جیل ماله بهتر دی. نو قرآن شریف کې الله وی فصرف عنه کیدهن، او الله د هغې د سکیم نه خلاص کو، جیل ته لاړ. چې جیل ته لاړ، جیل کې واچو. یوسف علیه السلام خو د پیغمبره صلاحیتونه دي، پیغمبر جوړیږي، پیغمبر دی. جیل کې هلته کې خلکو سره ښېګړې کوي، د کوم جیلي باندې چې سخته د دې ورسره مدد کوي، او د دین تبلیغ هم په جیل کې شروع شو، دعوت هم په جیل کې دننه شروع شو، تبلیغ هم په جیل کې دننه شروع شو، د الله وحدانیت بیانول هم شروع شو، او د نیکۍ خبر هم شي. هر چا سره ښېګړه، احسان او سلوک قصې شروع شو. دا شروع شوې په جیل کې، د جیل د خلکو د نوکرانو ورسره مینه پیدا شو. نو د جیل چې کوم داروغه دی، مشر ډایرکټر صاحب چې د جیل کوم مشر دی والا راغی، یوسف ته خو ډېر ښه سړی، زما خو ډېر خوښ شوې، زما د سره ډېره زیاته مینه ده. حافظ ابن کثیر او روح المانی لیکلي زما در سره ډېره زیاته مینه ده. یوسف علیه السلام ورته خدای خاطر وکړه ما سره مینه مه کوه د دې زولی لحاظ. ولې وی چې کله ما سره مینه شوې ده نو په غم کې پروت یم، ماشوم وم نو ترور را سره مینه وکړه نو د غلې الزام را باندې ولګېد، نو پلار را سره مینه وکړه نو روڼو کوي ته وغورځولم، نو زلیخې را سره مینه وکړه نو په لوی غم کې پرېوتم، نو د مصر ښځو مینه وکړه نو جیل ته پکې رالم. نو بابا اوس تم را سره مینه کې، لوی خدای ته وګوره، ماف مې کې ښه د مینې ټکې راته نورو نه وایه، د دې محبت ټکې راته مه وایه. زه کله سوچ کوم که نه ویم په دې پیغمبرانو څومره سختې تېرې شي، څومره تکلیفات، څومره صبرونه دې خلکو کړي دي، څومره صبر حضرت یعقوب علیه السلام وکړ چې وروڼو ورته وی شرمه خو خوړو، بس تحقیق یې ونه کړ، الله ورته وی بس په قلار دا خبره پرېږده، تلی به و که نه، هغه کوي خو به یې کتلی و، هغه علاقه کې به یې تپوسونه خو کړي و چې واقعي زما زوی شرمه خوړلی دی که نه، بس د خدای حکم دی. او که یوسف علیه السلام مصر ته راغی نو پلار ملاقات یې نه شو کولی شو،
خو د وزیر غلامو وزیر ته به ویلي و که نه چې زما یو بوډا پلار دی لږ غوندې هغه یو خط لیږم یاره یو پوټې ملاقات ورسره کوم الله وی نه بس په قلار کې نه ښه جیل نه هم خط لیږلی شو او کله چې جیل نه روت نو بیا پلار سره ملاقات کولی شو او پلار په سترګو ړوند دی ورپسې وبیضت عیناه من الحزن وهو کظیم پلار په سترګو ړوند دی خو الله دلته پابندي ښودې ده چې نورې ګوتې به نه وې بس ته دا زما کار څومره سختې په پیغمبرانو تېرې شوي دي لیکن الله د سختو ښه انجام بیا هم ورکړی دی درته ښیم اوس مقصد د وروسته راځم نو جیلدار وغوت وي ته خو ډېر ښه سړی او تا سره خو زما ډېر محبت او مینه ده بابا د دې مینې نوم والنې نور خان کله چې مینه ما ټکې ما ته چا ویلې دی په غم اوړېدلې نور به مینې ټکې به نه اخلم جیل کې د خلکو ته دعوت الله کی تبلیغ کوي د دین تبلیغ هر وخت کې به کوي کور به هم کوي بار به هم کوي محله کې به هم کوي کلي کې به هم کوي پلار ته به هم کوي زوی ته به هم کوي دین به رسوي پرېږدی به نه څومره چې د چا وس دی به خپل دین رسوي په خپل ماحول یو 2 لکان ورسره جیل ته راغلي د یوسف علیه السلام د بزرګۍ او د نیکۍ چرچه خو شو په جیل کې او بیا د خوبونو تعبیر به استه خو چې چا به خوب بیان که تعبیر به اوس ټق او پړق به ټیک به یو 2 لکان وغیر رالل یوسف علیه السلام ته کېناستل ای یوسف ورورې ما خوب لیدلی ابل وی یوسف ورورې ما هم خوب لیدلی الله تعبیر راته وښایه ته خو ډېر ښه سړی دا یو د بادشاه دغه و ساقي و شراب به په باچا څکل جوسونه به پې څکل دا بل د بادشاه لنګري و ډوډۍ به بادشاه له پخوله دواړو نه یو لانجه شوې ده او په هغه لانجه کې په جیل کې پراته دي وی یوسف خوب ولید څنګه خوب دی ولید هغه لنګري ورته وایي وی داسې خوب مې ولیده چې زما په سر د ډوډو شکرې پروت دی او مارغان راځي او د هغې نه ډوډۍ تښتوي هغه بل ورته وایي چې هغه کم د بادشاه د شرابو د جوس والا ماهر دی هغه ورته وایي چې ما خوب ولیده انګور نه چوڼوم او بادشاه ته شراب څکم یوسف علیه السلام خلاوت ورته دعوت الله ورکړ ګوروي شرک مه کوئ کفر مه کوئ د یو الله عبادت وکړئ رب مونږ پیدا کړي کائنات پیدا کړي چې مونږ د الله عبادت وکړو د بل چا نه کوو نو بیا وله تعبیر وویسته ورته یې ویې چې چا جوس والا انګور نه چوڼولو والا وی ته به خلاصېږي به جیل نه به وځې چې کم وی چې په سر مې ډوډۍ ولیدې چې مارغان دې ډوډۍ تښتوي وی ته به پانسي کېږې غوښې به دې مارغان تښتوي دا 2 کسانو دواړو بادشاه ته سلا وکړه چا پیسې ورکړې وې چې دې بادشاه ته زهر واچوي جوس والا ته مې چې ته په دې شرابو کې یا په دې جوسو کې ورته زهر واچوه ډوډۍ والا ته مې چې ته په دې ډوډۍ کې زهر واچوه چې دا بادشاه وخوري او د ده نه خلاص شي مردار شي مړ شي دا جوس والا ښه سړی و هغه وی یاره زه خو ما خو بادشاه محسن دی ښېګړې را سره کړي دي ناچو بل چې کوم ډوډۍ والا هغه رزیلو هغه په خپل خوراک کې ورته زهر واچو چې بادشاه ته ډوډۍ کېښود او د جوس کېښودل جوس والا بس په بادشاه رحم راغی ورته بادشاه سلامت دا ډوډۍ مه خوره په دې کې زهر اچولی شي هلې وویل ډوډۍ والا ورته سوي لنګري وی بادشاه سلامت دا جوس مسکه دې کې د زهر اچولی اوس به څه کوو بادشاه خو بچ شو هغه راوړل ډوډۍ که دا جوس په چې ته په پیشو سپي څکم چې پته ولګي هغې په جوس په پیشو سپي اوسکل دا خو جیل ته دواړه ولېږل چې تاسو حوالات ته لاړ شئ چې معاملت تحقیق وکړو تفتیش شروع شو تحقیق شروع شو او تاسو خو حوالات ته لاړ شئ جیل ته لاړ شئ تر څو پورې چې ستاسو تحقیق نه شوی نو ګورو چې کم یو رښتونه دی او کم دروغجن هغه معلومات وکړل تحقیق وکړل جوس والا جوس یې په حیواناتو اوسکله ټیک وایي کې زهر نه و ډوډو والا دروغ وی او ډوډۍ کې زهر و چې هغې پیشو سپو ته واچولی مړه کړل انویسټیګیشن چې ورته وایي تحقیق وشو پته ولګېدله چې جوس والا ټیک دی او جوس والا وفادار وخت چې که جوس والا ال نه وی ویل او دا ډوډۍ ما خوړلې وې نو خو زه به مړ وم هغې واپس په خپله نوکری بحال کړ بلکې ولې ترقي م ورکړه پروموشن چې ورته وایي او ډوډۍ والا دپاره فیصله وشوه هغه ته وی دا پنسي کې سولی باندې کې چې دا غوښې مارغان خو چې کله دا جوس والا اشنا یې خلاصېده که نه
یوسف علیہ السلام ورته څه وایي؟ وی اذکرنی عند ربک. وی ډېره موده شو جیل کې پروت دی، هېڅ پرسان حال نشته، پلار نشته چې د ما تپوس وکړي، رونه نشته، رونه تلي دي کوي کې غورځولی، بل څوک نشته چې تپوس وکړي، جیل کې پروت یې منو، تپوس والا څوک نشته. ته دا مهرباني وکړه چې ته کله خلاص شې نو بادشاه ته زما ذکر وکړه چې یو مسکین سړی دی غریب او جیل کې مو افتو کې وزیر صاحب اچولی دی، د هغه معامله کې لږ تحقیق وکړه. الله په دې خفه شو. د خدای څه لوی زور دی. کوی کې پریوت، مصر کې غلام خرڅ شو، جیل کې پریوت، الله خفه شو چې ته پیغمبر یې، تا لوی تاج د نبوت ما در په سر کړی دی، ته د بادشاه نه مدد ولې غواړې؟ دا دې څه وکړل؟ هغه ته یادا شو که ما ته ځان پرېږده که نه، زه پوه شم ما کار پوه شه. نو تا د بادشاه نه ولې مدد واغېسته چې هغه بس الله خفه شو. جوس والا چې خلاص شو او سنگ لاړه، د هغه نه خدای خبره یېره کړه. ولې ته یېره کړه؟ قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي په دې وجه ته یېره کړه چې د جوس والا نه مدد ولې وغه شرابي دی، شراب پیلاول سکلو والا نه دی. بادشاه وی ما خوب ولیده، انی ارا 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخر یابسات. میټینګ یې راوغوښت خپلو وزیرانو او د اسمبلۍ او د خلکو، وی دغسې خوب مې ولیده چې 7 سربې غواګانې دي، 7 ټپې دي، دا ټپې لګیا دی هغه سربې خوري، 7 شنه وږي دي، 7 اوچ دي، دا اوچ د دې شنو نه تو دي. د دې تعبیر راکې چا سره هم تعبیر نو. هغه چې کوم جوس والا دی، شرابو سکولو والا دی، هغه ته یاد شو او بادشاه سلام، ما ته خو خبره 2 کاله پس یاده شو. زما یو دوست یو جیل کې دی صاحب او زبردست د خوبونو د تعبیر ماهر دی، ما دې هم تعبیر استیو، نو اجازت کرا کې چې هلته جیل ته لاړ شم او د هغه نه تعبیر دله واخله. ځکه نورو خلکو وی ادغاس و احلام په دې نه پوهېږو، هېڅ چا ته پته نه لګېد، نه مولیانو سره تعبیرو او نه کاهنانو سره او نه نجومیانو سره او نه وزیرانو سره. او بادشاه په فکر کې پروتو، وی صاحب اجازت راکړه چې لاړ شم جیل ته. جیل نه ولې اجازت نامه واغېسته ورغی. یوسف ایها الصدیق، یوسف دوست ته دغسې خوب لیدلی شوی، دې سره څوک بادشاه خوب لیدلی. ګوره داسې عجیبه یوسف علیه السلام چې هغه ته ګیله ونه کړه چې 7 کاله پس رالی. زما مسله دی بادشاه ته یاده قدر یې نه کړه، هغه ته پته وه چې د الله ازمایش او امتحان کې ګیرې، دا د بل چا د طرف نه نه دي، چا د طرف نه دي. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، چې الله دې په مصیبت او په ضرر کې گرفتار کی نو بل څوک دې نشي بچ کولی، څوک به دې بچ کوي. هغه ته پته وه چې په ما په پیغمبر مصیبت نه دی، په پیغمبر ازمایش دی، امتحان دی، سخته ده. الله په دې سخته کې گرفتار کړی، بچ کوي به مې الله، بل څوک نه. ګیله یې ورته ونه کړله. ورته یې وی داسې وکړه، بادشاه ته دې ووایه تعبیر دا دی چې ستاسو په علاقه به قحط راځي، 7 کاله به قحطي، نو چل درته ښیمه، غنم وکرئ او څه فصلونه چې مکمل وکرئ، او چې څومره غنم هم وکرل نو دا به په غوبل کوئ نه، لکه اوس چې مونږ ترېشل کوو، غوبل کوئ به نه، دا به وږو کې جوار غنم اوربشې چې څه دي وږو کې به محفوظ ساتئ. 7 کاله دا به وساتئ مکمل، بیا به 7 کاله قحطي دا به خورئ. او که داسې مو نه کړ نو ګورئ قحط هم بربادئ. ویم څومره هوښیار و یوسف علیه السلام، د خدای را طرف نه وحی وه. اوس هم پخوا زمونږ د خلکو چې به جوار تخم له ساتل نو هغه به دانې ایستلې نه د وږو نه، څه چل به ورسره کوم، وږو کې به یې ساتل که نه، ټوکر به یې ډک که د وږو نه، او د هغې نه ګیر چاپېره به یې څه خټه مټه تو کړه او سر به یې وله بند کړه. وږي کې سنبل په وږي کې چې اوس هم دانه پرتی د غنم، دا به وینه نه وی، دا به دغه نه وي، څه ورته وایي سپږی خرابېږي. وږي نه وباسې نو سپږی به لګي. وږي کې چې پرتی دانه هېڅ نقصان به نه کوي، که غنم دی که اوربشه ده او که جوار، تجربه وکړې ده، یو وږي سنبال کې دی محفوظ به پروت وي، باڼه ترې مه لر کوئ، دقسې محفوظ کې دی.
یو دغه راواله سب ماته یو سړي په خپله وي مولوي صاحب په دې ما تجربه وکړه ما د وږو یو دغه څه ورته د غنم یو څه ورته وایي پلې مې راواغېشته او هغه مې بلکل په تارونو وتړل په چت کې مې ویزان کړل یو کال پس مې راواغېشتل چې مې وګرول په لاس کې د صفادانې راوړل نه به نه خرابېږي حضرت یوسف علیہ السلام ورته چلو خو دا چلو کې بادشاه ته چې استازی لاړ او زما مسله ورته نیکبخته یاده که ادې یېره کړې ده بادشاه ته وی دغه تعبیر راکړه وی دا څوک دی دا هغه هلک دی که نه جی هغه د زلیخې او د مصر د ښځو په لانجه کې چې جیل ته تللی دی اوهو وشه فټافټ دی راوباسئ داسې هوښیار هلک داسې پوه هلک داسې قابل انسان شب جیل نه راوباسئ بادشاه اډر وکړه اډر یې وکړه او استازی راغی او یوسف علیه السلام ته وی چې یوسف مبارک دی شه ستا خو پروا نه راله جیل نه بری شوې یوسف علیه السلام څه وی وی نوزم ولې نوزې وی بادشاه ته ووایه چې لاول د هغې خبرې تحقیق وکړي چې ما زلیخې ته لاس اچولی دی که ما ته اچولی دی تر څو چې دا تحقیق بادشاه نه کړ جیل نه چته وځم هغه ته پته وه چې زه پیغمبر یم او زه به خلکو دعوت ورکوم نو چې کوم سړي باندې داغ پرېوت د هغه دعوت څوک نه مني بیا د هغه خبره څوک نه مني نو زه خو پیغمبر یم هسې نه چې سبا څوک ووایي چې دا هغه دی چې زلیخې ته یې لاس اچولو بیا به څه کېږي لاول دې زما جامه پته ولګي که غلطي زما ده او که غلطي د زلیخې ده بادشاه ته ویل اول تحقیق وکړه وروسته به جیل نه وځم نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې ټکي له راورسېد حضور پاک هغه څه وایي وی الله دې په حضرت یوسف علیه السلام رحم وکړي وی که د یوسف فضی په جیل کې زه او ما له استازې راغلی وې لعجبت الداعي ما به دا نه ویلې فورا به وتلی وم فورا به وتلی وم ځکه دومره جیل او د جیل د پاسه جیل او بیا هم نوځي دا نبی علیہ السلام خپله تواضع کوي علما وایي که داسې مسله خدا نه خواسته حضور پاک ته پېښه وه هغه به هم دا وی خو دغې وخت کې نبی علیہ السلام ته د یوسف علیہ السلام هغه براعت ذهن ته راغلی تهمت نه به ځان بچ کې دا پته ولګېده دې ځای نه اتقوا عن مواضع التهم حضور پاک فرمایي تهمت نه به ځان بچ کې یو ځل نبی علیہ السلام اعتکاف کې ناستو یو بیبي و حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین اوله ملاقات ته راغلی وه بیبیانې ټولې راغلې وې نورې لاړې او صفیه رضی الله عنها ورسره ایساره شوه نبی علیہ السلام بیا ماسخوتن مانځه نه پس هغې ته وې ودرېږه د جومات د دروازې پورې در سره وځمه چې تا کور ته ورسوم نو چې ورسره حضور پاک دی مسلمانانو مور سره صفیه رضی الله عنها سره را روان شو دو صحابه په لاره کې مخې راورله یو عباد ابن بشر بل اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنهما نبی علیہ السلام فوراً هغې له آواز وکړو ای دوو صحابو په قلار کې لږ ودرېږئ صفیه ده ګورې بل څوک نه ده دا صفیه ده زما بیبي ده صفیه او هغه صحابه وی سبحان الله هغې خفه شو وی صاحب مونږ به په تا بدګماني کوو مونږ په تا بدګمانه یو چې دا خبره دې وکړه حضور پاک وی نه په ما بدګمانه یې ہے خو ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم شیطان د انسان په دې رګونو کې ګرځي نو هسې نه چې زما متعلق درته څه وسوسه وانه چي نو ځکه مې درته وایي چې ګورې صفیه ده پردې ښځه نه ده دې وجې نه علما لیکي چې د تهمت د ځای نه به ځان بچ کړې کوشش به کوې چې کوم ځای در باندې تهمت راځي د هغې نه به ځان بچ کړې نو یوسف علیه السلام تهمت نه ځان بچ کو نو ځکه وایي چې تحقیق دې وشي بادشاه به ورګې تحقیق وکړي چې تحقیق یې کو زلیخې په خپل اقرار وکړو انا راودته عن نفسه فاستع ما ته مطالبه کړې یوسف پاک دی صاحب غلطي ټوله زما مطالبه ما کړې دی پاک دی نو هغې نه پس یوسف علیه السلام راغی نو چې بادشاه له راغی نو ځان ته یې مخامخ ودرو بادشاه ورته وایي چې تا نه وزیر جوړوم کم وزارت درکم مانا به بارز نه دی تا له وزارت درکم خو ووایه کم یو وزارت درکم حضرت یوسف علیہ السلام ورته څه وایي وی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم ما لکه وزارت را کړ نو وزیر زراعت مې جوړ کړ وزیر خزانه علما لیکلی دی وزیر خزانه مې جوړ کړ زه وایم وزیر خزانه نه خزائن الارض وزیر د ځمکې خزانې د ځمکې خزانه څه شی دی
زراعت ته وزیر زراعت جوړ کا چې دا د غنمو د دې جوارو د دې اوربشو د دې سیزونو تنظیم دله برابر کم ضرورت دقه ځای کې مانا وزیر زراعت جوړ کا انی حفیظ علیم ما کې دو صفتونه دي یو صفت دا چې کرپشن نشته ما کې حفیظ حفاظت بکوم د خزانه مال به نه ضایع کوم وزیر بیم خو خزانه به نه لوټم خزانه به نه لوټم مال به نه وهم او دویم څه علیم تجربه مې مشته پوی هم یم په دې خبره مې پوی شته دا شی به درته محفوظ کم وسرونو زما هغه ټوله خبره دلته ده ټوله خبره دلته ده وزیر زراعت مقرر کړ اصدرونو یوسف علیه السلام مشهور پسو په حسن پس مشهور په حسن نو پکار دا و چې داسې ویلې وي چې انی حسین جمیل زه ګوره ډېر ډولې یم ښه اوس هم دا وزیران چې کله د وزارت حلف اوچتوي نو ګیرې سره برې ته مخری ګیرې سره برې ته مخری ځان خشته کي او خلې چې کوم رنګونه پورې کوي نو په شونډو باندې او په مخ او په سر په ستندي هغه رنګونه مو لګوي او ځان له مستقل جامع او مستقل واسکټ او شیرواني م جوړه کړي ځان خشته کوي پرستا چې خلک وایي چې خو فلانکې ډېر خشته دی او ډېر خوبصورت دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې مصر ته لاړ ماشاء الله نو جامې شلېدلې دي غسلخانه کې لامبي او جامې شلېدلې دي نو وزیر گورنر صاحب ولا بهترینه جوړه راوړه وی دا جوړه واچوه داسې کې او سره د لمن ګنډي حضرت عمر رضی الله عنه دا جوړه واچوه ولې وی یهودیان عیسایان او مشران در سره ملاقات کوي چې ډولې ښکاري او ته څه وایي کفا بالایمان زینتن د ایمان نه بهترین د ډول شی بل نشته هغه الحمدلله ما کې شته جامه بس کم نو خلق داسې وخت کې وزارت چې کم وخت کې اوس د دنه حلف اخلي او ټول مجلس کې د هغه یوسف نه حلف د وزارت اخیستل کېږي چې په دغه محل کې غلام و د هغه یوسف ته دلته کې حلف د وزارت اخیستل کېږي چې ښځو نمزان نه شي بچ کولی جیل ته ځي او غلامو په پیسو خرڅېږي علم د وجې نه کم دی ته رسېږي انی حفیظ علیم علم د وجې نه کم دی ته رسېږي وزارت ته رسېږي دا د علم برکت دا نه وایي چې انی حسین جمیل زه خو ډولې یم او خشته یم صاحب نو ماله دا فلانکې محکمه راکړه هغه محکمه راکړه چې هغه د حسن او د ډول سره او د دې قصو پیسو سره تعلق لري ماله وزارت بهبود او فلان او فلان راکړه نه دغه وزارتونه نه غواړم زه څه شی یم زه حفیظ یم او زه علیم یم علم والا یم ماله دا راکړه بادشاه وزیر زراعت مقرر علم په برکت باندې دغه مقام ته ورسېد د خوب علم ورته حاصلو دغه مقام ته ورسېد او د علم دی راکې مال وزارت زراعت راکړه دغه مقام ته ورسېد د علم برکت دین علما دا معلوموي وی وزیر صاحب له دوه صفتونه پکار دي یو دا چې کرپشن نه کوي رشوت نه اخلي لکه زمونږ د وطن دا چې دي خدای دې پکې خیر واچي هر یو چې یو شان یو چې راځي بل شان او دویم ولا علم پکار دی پوهه د شریعت او د دین پوهه ولا پکار ده ستاره د شریعت او د دین پوهه شته قل هو الله احد نه وردی هغه لوی وزیر چې کوم هغه اسلام آباد کې په کورسۍ ناسته نو قل هو الله احد نه وردی قل هو الله احد بلاو صاحب د خدای خصاتی هغه ورته قل هو الله احد دی کلو بیا په غیر ځام لګوي دا خدمات غلط دي کلو هغه ما ورته ټیک لیکلو چې استاد جبه په نه وبدل نو سره زوکم یو وزیر لقل هو الله احد نور دی اره د پاکستان وزیر کم پاکستان چې د اسلام په نوم جوړ دی شرم خبره ده کنه انی حفیظ علیم او بیا خدای پاک هغه یوسف علیه السلام ته دغه علم په برکت باندې هغه خدای د ټول مصر بادشاه او بیا پلار سره ملاقات شو رونه امرال پلار هم راځي او ملاقات هم کېږي هغه علم برکت دا بنوي چې د علم برکات صرف په آخرت کې دي د علم برکات په دنیا کې مشته د وزارت دپاره او د منبرۍ دپاره اهلیت علم دی بس قرآن وایي قرآن وایي زه نه وایم قرآن وایي موږ د دې دپاره علم اهلیت میرټ علم نه دی ګرځولی بس نو خو ځکه خو ډغر یې خورو که ځکه خو ملک هم ډغر یې خوري هر یو چې راځي بس ملک خوري او خوري او خوري او خوري او بار پیسې وباسي ولې انی حفیظ باندې عمل نشتا او هر یو چې راځي ناپوهه دی پوهه نشتا
خو دا سیکرټریان او دا ډایرکټران یې غولۍ را غولۍ او دوکه را دوکې کي هېڅ نه خبر نه شي، وخت پې تېر شي هېڅ نه خبر نه شي. علم بنیاد شیر بنیاد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی په خوب کې ما پی وسکل پی وی رانه زیاتی شو، حضرت عمر له مې ورکړل. ګوره رانه زیاتی شو نو چا له مې ورکړل؟ حضرت عمر فاروق له. نو چا دې تپوس وکړو وی صاحب تعبیر یې څه دی؟ وی علم. پی په خوب کې څوک وویني دا علم دی، تعبیر یې علم دی. علم څه مطلب؟ زما خپل علم چاته ورکړی دی؟ منتقل کړی دی حضرت عمر فاروق ته. هغه حضرت عمر فاروق ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علم کم منتقل کا 22 لاکھ مربع میل علاقه خدای د مسلمانانو په کنټرول کې راوست او په کروڑونو خلق خدای پاک د اسلام په دایره کې داغه په بادشاہ کې داخل کړل. د ډاک سیسټم چالو شو، د پولیس نظام داغه په وخت کې چالو شو، د فوج نظام چالو شو، سرحدات محفوظ شو، قاضیان او والیان مقرر شو. نن چې تک په دنیا کم نظامونه چلی د دې ټولو نظام بنیاد حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بنیاد یې سو علم نبوي چې پیغمبر علیه السلام د خپل علم نبوي هغه چې کم ثمرات و برکات و د خپل علم نبوي هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته منتقل کړ. علم بنیادی شی دی. ځکه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ته دې خلکو ته ووایه چې علم والا او غیر علم والا برابر دي؟ چېرې برابر نه. یو مثال درته بل در کوم ستاسو د پوهې دپاره. حضرت آدم علیه السلام چې مسجود الملائکه وګرځېد او فرشتو ته الله حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده ولګوي. بنیاد یې څه؟ بنیاد یې څه دی؟ فرشتو چې کله آدم علیه السلام الله پیدا کړ نو فرشتو فوراً رب العالمین ته مشورې نه مخکې چې مشوره یې ورسره وکړه وی یو آدم پیدا کوم. فرشتې ورته څه وایي؟ الله مه پیدا کوه. ولې؟ ځمکه کې به دې فساد کوي، مه پیدا کوه. هغې د دې نه مخکې پیریان لیدلي چې په دې ځمکه کې فساد کوه، مه پیدا کوه. الله ورته څه وایي؟ انی اعلم ما لا تعلمون. زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ. نو الله فرشتې هم کېنولې او حضرت آدم علیه السلام هم کېنو او څه بنیادي څیزونه یې ورته ور مخکې کړل، پیش کړل، یا په قال سره یا په حال سره. بیا ته الله امتحان واخیسته. امتحان د علم و. لکه سکول کالج مدرسه کې چې امتحان اخلي، زبانی امتحان چې ته ورته وایو وایه پریکټیکل ورته وی وایو وا زبانی امتحان یې ترې اخیسته. الله چې تپوس کوي فرشتې ټولې په هغې کې ناکام شو، هغې له جواب نه راته. لوږه څه ته وایي؟ نه پوهېږو. تنده څه ته وایي؟ الله نه پوهېږو. غم څه ته وایي؟ نه پوهېږو. خوشحالي څه ته وایي؟ نه پوهېږو. هغې غم او خوشحالي او په دې څیزونه څه پوهېږي. آدم علیه السلام غم څه ته وایي؟ چې دې ته وایي. الله دې ته وایي. خوشحالي څه ته وایي؟ دې وجې نه راځي. لوږه څه ته وایي؟ دې وجې نه راځي. هغه ته خو دا څیزونه محسوسېدل، هغې ته خو نه محسوسېدل. بس فرشتې ملامته شوې. الله واقعي علم خو دله ورځي، دله سره شته او موږ سره نشته. وی ښه نو داسې وکړئ چې اسجدو لآدمه د طرف ته سجده ولګوئ. نو حضرت آدم علیه السلام چې خلیفة الارض وګرځو، په ځمکه کې خلیفه، او ټولې فرشتې ورته په سجده وغورځولې او ابلیس سجده ونه کړه. د هغه د 80,000 کالو عبادت په اوبو شو. دا بنیاد سو علم د آدم. علم دونه اوچت کمالي شی دی. دی ورته ونه وی چې دا د ځمکې نه خټې نه پیدا یې ځکه سجده ولګوئ. دی ورته ونه وی چې قد یې لوړ دی ځکه ورته سجده ولګوئ. دی ورته ونه وی چې شکل یې ښکلی ځکه ورته سجده ولګوئ. دی ورته ونه وی چې دکې دا کمال دی سجده ولګوئ. نه، د سجدې بنیاد څه شو؟ سجده خلک چې لګوي د الله په حکم چا طرف ته لګوي؟ بیت الله ته لګوي، الله ته لګوي. الله وی اسجدو د آدم علیه السلام په طرف سجده وکړي. بنیاد یې څه شی شو؟ علم. دا د قرآن او د سنت علم دارونو ډېر لوی برکات لري. په دنیا کې هم برکت لري او په آخرت کې هم ډېر لوی برکت لري. نو علم په دې خپلو بچو کې ښه. زه خو عموما دا خبره کوم، عام دا ویم یو بچی عالم دی. زموږ د خلکو یو غلط غوندې سوچ دی. زموږ خلکو د علم داسې ګرځولي دي لکه د دنیا قصب چې وي. لکه دا لور دی نو زوی به لوري، دا ترکان دی نو زوی به ترکاني، دا دوبي دی نو زوی به دوبي وي،
دا بټیاری دی نو زوی به بټیاری وي، دا زمیدار دی نو زوی به زمیداري. لکه دا خو قصب نه دی. خدای زمونږ د ټولو شریک دی که نه دی؟ جواب راکړئ. پیغمبر یوازې د ملا دی که زمونږ د ټولو دی؟ شریعت او اسلام یوازې د ملا دی که زمونږ د ټولو دی؟ وایي جواب راکړئ. او دا حدیث د پیغمبر یوازې ملا لدی که ټولو لدی؟ او جنت ته به یوازې ملا دی که ټول بځو؟ نو دا علم ولې ملا پورې مختص کړی دی؟ نور دعوه کې خو دا ټول شریک یې. اسلام ستاسو هم دی زما هم دی، قرآن ستاسو هم دی زما هم دی، جنت ته به تم دی زه به هم ځم، دوزخ نه به تم ځان بچ کړې زه به هم بچ کوم. نو بیا دې ما ته ولې شی پرېښی؟ د خپلو بچو باندې ولې علم نه کوې؟ علم خو د خدای د قرآن او د پیغمبر د حدیثو پوهې ته وایي. علم څه شی دی؟ د خدای په قرآن پوهېدل، د پیغمبر په حدیثو پوهېدل. نو خدای خو ستا ټولو شریک نه دی، پیغمبر د ټولو شریک نه دی. د علم برکات خو یوازې ماله نه دي، تا علم دي که نه؟ نو دې نه قصب ولې جوړ کړی دی؟ قصب ولې جوړی؟ خپل یو یو بچي باندې علم وکړې. او که بچي له نه وتي دي اوس د علم نه وتي دي، نو د علماو سره مینه وکړې، محبت په دې بنیاد. افسوس زما بچو زما د لاس نه وتی دی، که دا زما وس کې وې ما به علم کړی وې. د علماو سره مدد به وکړو، مدرسو سره مدد به وکړو، حافظانو سره تعاون به وکړو. مینه یاره تعاون پرېږده، ومړه پیسه خدای په لاس کې ده، دغه زړه نه وباسه، روزي د خدای په لاس کې ده. دا لکې راوله چې قدر خو به وکړم که نه، عزت خو به وکړم د عالم که نه، حافظ عزت خو به وکړم که نه، بېعزتي خو به نه کوم، بده خو به ورپسې نه ویم که نه. ولې ما له خدای سره جوړ پیدا کوي، ما له پیغمبر سره جوړ پیدا کوي، او ما ته د خدای او د پیغمبر لاره ښایي. خو بنیادي خبره ده. یو یو بچی عالم کې په رزق ډوډۍ مه یارېږې، مه یارېږې چې دی عالم شي ډوډۍ به د کم ځای نه. الله ګواه دی، الله ګواه دی، الله ګواه دی چې روزي د چا په لاس کې ده؟ رزق به خدای ته راکړي، یا به ډېره یا به کمه، جمع به ني که نه، کارخانه به ني، ډوډۍ به یې انشاءالله العزیز. دا علم ډېر لوی برکات دي. دا څو خبرې مې دې دپاره تاسو ته عرض کړلې چې نیکۍ باندې خدای خوشحالېږي، او په نیکو کې بهترینه نیکي دا ده چې په خپل بچي باندې علم وکړې، په خپل بچي قرآن یاد کړې، او د علماو سره مینه وکړې، علماو سره مجلس کې کښېنئ، علماو نه سجده کې، او د علماو قدر وکړې، د طالبانو قدر وکړې، د علماو احترام او عزت وکړې. انشاءالله د دنیا او د آخرت د دواړو برکتونه به خدای پاک درکړي. د والد صاحب بیمار دی، الله تعالی دې ولا شفا ورکړي. د قبر منجوري کول جایز دی او که نه؟ منجور څه ته وایي؟ څه شی دی؟ هلکه دې به څه کوي قبر کې؟ قبرونه خدای ته پرېږدی، منجوري موجوري په شریعت کې نشته. من نه کوي، او دلته کې کچکولې په لاس کې نیولي، او دغه دا خو د پلانکي بابا من غواړم، او د پلانکي بابا خیرات غواړم، سوال کوي او خیر غواړي، د پلانکي بابا منجوري منځ وکړئ، روجي ونیسئ، خدای ته ځان نږدې کړئ. او بعضې دومره سادهګانې که ته وایې چې هلکه نه نه ملنګ دی ملنګ، هغه نه بس خوابین دي چې ته په 20 کاله کې به استنجام نه کړی، خوابین به دي. ملنګ دی جي دی چې مونځ نه کوي، وي دې رسېدلی دی. مې کم خوا رسېدلی دی؟ کم خوا په رسېدو ځای ته معلوم دی؟ غرغنډو ته رسېدلی دی. پیغمبر علیه السلام صحابه د ټولو نه زیات نږدې خدای ته وکړو. نو مونځ یې پرېښی دی، روژه یې پرېښی دی، په نیک عمل به خدای ته رسېږي. قبر باندې څه कभी कोई न शो बहुत अरसा हो गया बेरोजगार है, अल्लाह इधर खैर रोजगार दर की जिन्हें कदा खावंद न खपशी और द प्लाट पकूर की नहीं न माहवार वाला वरकुल पकार दे को नहीं पका अरे माहवार द सख मुखालिफ है द खजे महर दे महर अगे हक दे और दा खो खजे ते जरे दबु जे कदा खावन न खपश न तालब लज़ रुपए म्याश दर की न बानी बगूरे कोर के बनास्ते दादा ना चाक़े जरिया दा दो पे निकाह की कम निकाह में तले माहवारू न पके न वेम दा किसी जन्नत न लिखो मुक़तासो मुक़र्रर वे खजबा द खावन खिदमत की पकोर के चरते बिलफरज द खज खावन कोर वान को खुदा देन रवानी नो यौ कस तेरा सड़ी तरफ नशी यौ द खज ने इस्लाह दे वाले पमियस क्यों की और के इस्लाह निकी की नबी दा कबल ला रहा दाना जे तेरे प्लार करना से डोड़े द खावन न गवाले वले द खावन कर के न करना द खावन खिदमत का द खावन द बच्चों खिदमत का ना से प्लार कर डोड़े न गवाले वले गवाले और का खावन दरबान जुल्म कई और ज्यादती कई नो जरगावत जोड़ा को पागे के फैसला का खावन नम जुल्म न रे पकार के खजे खिदमत कई और दे मुफ्त के खपकी और प्लार करे दे मार पर मंडो लेगी तान न रे पकार दोनों तरफ ना जुल्म न रे पकार
زمونږ د کور نه پیسې روکېږي مونږ ته دعا وکړه الله تعالی دې حفاظت نصیب وګرځوي دعا وکړئ رب ذوالجلاله خدای زمونږ د علماو سره مینه پیدا کړي الله زمونږ بچي عالمان جوړ کړي الله د دنیا او د آخرت د فتنو نه مو ساتي الله د سازشیانو د سازشونو نه مو ساتي خدای د سکیمرانو د سکیمونو نه مو ساتي خدای چې مسلمانانو ته څوک سکیمونه جوړوي او سازشونه ورته جوړوي الله ته هغه خلک په خپلو سکیمونو سازشونو کې ور واچوي مخلوق ته خلاص کړي رب ذوالجلاله د دنیا او د آخر خیرونو او برکتونه هم نصیب کړي زموږ د جمع بعضې دوستان دي مریضان دي لکه زموږ هغه بګړ روډ بیمار دی دعا ورته وکړئ چې الله تعالی حاجي صاحب څه نوم یې دی نصر الله حاجي صاحب الله تعالی وله روح صحت ورکړي او خدای پاک دې جوړ کړي یو بل برخوردار دی د هغه د ګردیس اپریشن دی سباله دعا ورته وکړئ چې الله تعالی وله روح صحت ورکړي الله تعالی هغه اپریشن کامیاب کړي او څومره مریضان دي الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي الله ته مو د دنیا او د آخرت د فتنو نه په امن کې وساتې خو د دنیا او د آخر خیر هم نصیب کړي د مخلوق د شر نه مو ساتې ته خپل تقرب نصیب کړي کوم دوستان چې د لرې لرې ځای نه زموږ د منزل راغلي دي الله په یو یو قدم وله اجر ورکړي د دواړو جهانو خیر نصیب کړي آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله تاسو ټولو ملګرو ته یو اعلان دی سبا نه بله ورځ د اتوار په ورځ باندې په دارالعلوم نعمانیوت منظور کې هلته زموږ د بخاري شریف ختم دی ښه سبا نه بله ورځ 8 بجې به شروع کېږي تقریبا د 11 بجو پورې تاسو ټولو خلکو زموږ د طالبانو دا هم کړی دی دا خدمت هم کړی دی جوماتونو کې موږ ډوډۍ مو ورکړي دي هغې کې ستاسو ثواب کیسه ده تاسو ټولو ته دعوت دی ښه بخاري شریف ختم به دعا به د هغوی دستاربندي به اتوار پر 8 نه 11 بجو پورې تقریبا نو دا ورځ روزګاره کې په هغه اجتماع کې په هغه برکتونو کې ځان شامل کړي ګرانو مینوالو زموږ د دکان پته یاد ساتئ صدایدین اسلامی کیسټ اینڈ سی ڈی سنټر نشتر آباد نز مدینہ مسجد د قاری حنیف الله او قاری قدرت الله ښکلی دکان موبایل نمبر دی 0301 88 91 321 او بل نمبر دی 0345 91 47 115 آوائے سمرا بختورا چه دلدار دلو بابو دلدار دلو بابو نبی سردار دلو بابو چه دلدار دلو بابو دلدار دلو بابو نبی سردار دلو بابو بی بی حلیمی تو پا نصیب سمرا بختورے حیران ما چه تو پا قسمت سمرا زورورے وی بی بی حلیمی تو پا نصیب سمرا بختورے حیران ما چه تو پا قسمت سمرا زورورے حیران ما چه تو پا قسمت سمرا زورورے پاکی کی چه محبوب دا کردگار دلو بغوی یا سمرا بختورا چه دلدار دلو بغوی دلدار دلو بغوی نبی سردار دلو بغوی یا سمرا بختورا چه دلدار دلو بغوی نبی سردار دلو بغوی قربان علمی موری قربان علمی موری وفادار دلو بغوی یا سمرا بختورا چه دلدار دلو بغوی دلدار دلو بغو نبی سردار دلو بغو چی کلا بشوستڑی دا کارونو نا دا کورا کار باشو لورا یا در تخکلی چشمان تورا چی کلا بشوستڑی دا کارونو نا دا کورا کارا بشو لورا یا در تخکلی چشمان تورا کارا بشو لورا یا در تخکلی چشمان تورا بیاستڑی بات مشوی گل ازار دلو بغوت ایا سمرا بختورا چه دلدار دلو بغوت دلدار دلو بغوت نبی سردار دلو بغوت قربان علمی موری وفادار دلو بغوت ایا سمرا بختورا چه دلدار دلو بغوت دلدار دلو بغوت نبی سردار دلو بغوت چشوی د حضور مور نو قدر مندا او در نشوی ننزكا حليمي أبي حليم ساد يشوي چشوی د حضور مور نو قدر منا او در نشوی
نن زکا حلیم ابی حلیم سعدیه شوی نن زکا حلیم ابی حلیم سعدیه شوی لونو کې یو ګل د نوبهار دلو بوه یا څومره بختوره چې دلدار دلو بوه دلدار دلو بوه نبی سردار دلو بوه فربال علمی موره فربال علمی موره وفادار دلو بوه یا څومره بختوره چې دلدار دلو بوه دلدار دلو بوه نبی سردار دلو بوه نن می بیا وخت د سترګو نه بهیږي ماشوم والد حضور راته یادیږي د عرب زنانه کور پکور ګرځي مالدار بوزي غریبانو نه پټیږي حلیمه بی خاوند ته داسې وایي یو یتیم د مخین ور پشان ځلیږي که د خوښوي خاوند مونږ به بوزو ډېر ښایسته د خپل قسمت برا رسیږي ای خاونده که دې ولید یو ګل دی په ګلشن کې نور ګلان ترې نه شرمېږي خاوند وي بي زیره کتر لاسه نالیدلي مخ پسې مې زړه جړېږي حلیمې ابۍ د موره را روان که تور سترګو ته یې ګوري قربانېږي پاسینې پورې نیولې د محبوب سات په سات مخ ته ګوري نه صبرېږي بیا په اوښه باندې کینولو په منځ کې په وهلو باندې اوښه نه پاسېږي حلیمه پوه شوه بچي کې څه کمال دی مخکې کینه اوښه پاسېده ودرېږي اوښې ډېره وه کمزورې پاس ورلی کې لوی کمال دی بیا د ټولو مخکې کېږي حلیمه وایي برکات مې د ګل رنګ دی مالداري په کور کې راغله خوشحالیږي نو بختوره وه حاجي شمس رحمانه چې په غېږ کې هاشمي جانان اوسېږي چې کله په زنګو کې به دې واچو جانان جوټې به ورکولې ملایکو د اسمانه جوټې به ورکولې ملایکو د اسمانه چې کله په زنګو کې به دې واچو جانان جوټې